السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو دوستانو زه یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیک یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندور ویډیو کې راغلی. ګرانو دوستانو په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې یوه ویډیو هر څه چې موږ تاسو غواړو هغه په اسانۍ سره موږ تاسو یو تیز او تر ټولو خوندور ډاونلوډر په واسطه هغه موږ تاسو ډاونلوډ کړو. نو هر څه نه مخکې دوستانو که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو وروسته هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو تاسو څخه په ډېر زیات درنه باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو دغه ویډیو لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کولو ضروري دي باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو په نن ویډیو کې تاسو دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې موږ تاسو په فیسبوک کې وي یا په هر څه کې موږ تاسو کومه ویډیو خوښه شي او هغه یوازې په یو کلیک سره موږ تاسو په اسانۍ سره خپل ګیلرۍ ته هغه موږ تاسو ډاونلوډ کړو. نو دوستانو د دې اپلیکیشن لینک په تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي. د ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو تاسو مهال ګورئ دی په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ نو لاندې یوه ذریعه خلاصیږي. داسې به ما ورته لیکلي چې د اپلیکیشن لینک دا دی تاسو به راشئ په دې لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. او دوستانو که چیرته زموږ دغه ویډیو تاسو په فیسبوک کې ګورئ نو تاسو ته په لومړي سر کې لیکل شوي چې د اپلیکیشن لینک دی تاسو په دې شنه خط باندې کلیک وکړئ او په اسانۍ سره به ځان لپاره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ تاسو په فیسبوک په هر ساحه کې یاست او تاسو یو ویډیو خوښه شوه نو هغه ویډیو کې په دې درې ټکو نشانو چې تاسو کلیک وکړئ چې کله هم کلیک ورته لاندې تاسو سره وځي چې کاپي لینک. نو دوستانو تاسو هم دلته په دې کاپي لینک باندې به کلیک وکړئ. دوستانو دغه لینک چې دی موږ سره د دې ویډیو کاپي شو. کله چې دا کاپي کړو دوستانو هغې نه وروسته به تاسو کوم ډاونلوډر چې تاسو ډاونلوډ کړئ هغه ډسکرپشن له لارې یا فیسبوک په سرچ کې لومړي سر کې تاسو ولیدل هغه مو ډاونلوډ کړو په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ته ګو ټو ایډ دلته په دې ځای کې راوځي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو ګورئ دوستانو دلته په خپله باندې هغه شروع کېږي ډاونلوډ. ګورئ تاسو ته لیکي چې ډاونلوډ نو تاسو به یوازې ویډیو واخلئ او هغه به ډاونلوډ کړئ. که نه غواړئ تاسو ویډیو واخلئ دا به دلته دا کینسل ووهئ او دا به ټول کټ کړئ او دلته بیا هغه لینک تاسو کوم لینک تاسو کاپي کړی دی هغه به دلته پیسټ کړئ او هغې نه وروسته به تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او ستاسو سره به دغه ویډیو ډاونلوډ شي. ګورئ دوستانو انټر ویډیو نو تاسو به دلته هغه کوم لینک چې تاسو کاپي کړی هغه باندې به کلیک وکړئ. دلته په دې ډاونلوډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ډاونلوډ راوځي. ګورئ ډاونلوډ نو تاسو به ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به دغه ویډیو ډاونلوډ چې دی روان شي. ګورئ دوستانو هغه ویډیو ډاونلوډ دلته موږ سره روان شو. دا چې دی تر ټولو زیات چټک ډاونلوډ دی. په دې په واسطه تاسو کولی شئ چې که هر څومره اوږده او غټه ویډیو وي تاسو په اسانۍ سره ځان لپاره خپلې ګیلرۍ ته ډاونلوډ کړئ.